هغه د دالان ناست دی دا خوبه د بیانومه ظالمه تا سره چا وفا کړې ده او بیا به دې خو ګوره په خېټه مې موړ کړې او بیا هم چې کوې بس په قرار کښېنه بړه ځه ځه ولې ځه بچې ځه ځه لالا دا خوب ولیدو دا څه خوب دې لیدلي اتا ما زه واده کړی چا سره واده کړی دی په غټ قهر اخته شي دا پا خوبونه مې نه ګینې نه چوڼ به دې کي ګونې چونې مې کار ته راته کړي پاپا زه خوب زه ولیدم دا په ګورې وایي تا به د انډیا ایشوریا په خوب کې وویني نو ته به هغې سره واده کړې اتا زما خوښه ده اپا دې خوښه ده اپا نوماله یم د کلي سرداره ده او د غون کلي فیصلې کوي او ته د هغې خوبونه یې دا څنګه زما خوښه ده کسا له سمه خوا ده وګینې ده دا به خوکه بدله ماته کړم زه کومه نه لکه ته نه پوهېږې په خبره ولې نه پوهېږم پاپا زما ډېره خوښه ده دا څنګه زه به د واده کړو اپا دې خوښه ده نو خوب کې نه راپرېږدم یوې خوب کې به نه راتله هم د هغې خوبونه وینم زما خوښه ده نور نه خوښه پاپا ته مې دا نیولې ده او په دې لا به پاپا راځي یا لکه دا چیشتي چاته وکړو اپال ته مې ډېره خوښه یې اوی ته خو ما نه داسې لکه د پتنګ تاویږي را تاویږي خیر خو دي دا څنګه چې به تا ودومه نه یوه هفته وشوه ما روټۍ نه راخوړلې وای دا ځکه دا کې دوه ګوډو کې راوختله وچمولې ده نه جوړ شه دا تا ډوډۍ نه ده خوړلي ستا د لاسه ولې زما د لاسه ولې ته مې خوښه یې مرګ شي نو زما خو ډېر بدي شي زه به ستا سره واده کومه لیونۍ شوې خو نه نه ښه روغ یم کار څنګه یې تا ته به زه واده کوم پرېږدم دې نو هم په دې ډوډۍ کې به دې راوړم وای الله دې سټکورې نیمه خوا که دا څه پوتو بوتو سرې وایم زما نوم دوسي خدایا زما دوسي دي د مولا چرګه خپې دي دوسي دي دا وایي باډي ده باډي او دا باډي ده دا ستا باډي دی خدای هر چا له ورکړي وایم یو خبره درته کومه یې مولا چرګه که وایم داسې به دې کم که نه چې ګورې وګورې دا قشې وګوره دا اوسي دي وایم یې خطو ته یې وګوره هله داسې به دې کم ګورې ریزګي به دې کم او خولې ته به دې واچوم زما نوم ګورې چې وانخلې ځواني مرګ شي دا څنګه یې که نه خو راولم به دې وایم ماران مې ونه خوري خدایه داسې درب دي وایم د دې کربوړي د لاسه به زه اوس په دې پډو کې ځمه خو ځمه چې دې خور سره یې خبره وکړم په لارو کوڅو کې راپسې چغې وي چې ما سره به واده وکړي ورېږه دا خور یې پېیومه نو که دې پې نه کړو نو بیا به ولې زه علاج وکړم وایم یا ښځې ته خو لاړې ماله زفاخه که زوږېمه وایم الله د سټکورې که نو تا خو اوس لس پراټې یو چانکچی دي واله نور څه خورې وای نو په هغې خو مې غاښ هم نه دی ګرم که نه وایم باقي د الله د ګور په خاورو موړ کا زه درله څه وکړمه خپل کار کوه دغلته سم ده دا یې پک په څنګه سړي وړېدلې مرځمه چې وانډه والا تیاره کړمه ویم لور خور ورکې بیا راته پوس پوښتنې دي هغه رونه مې هم نه راښکاره کېږي چې دا خور مې په سال اول ده وای دا خو د انځر ګلان راښکاره شو خور سلام علیکم سلام علیکم خوشحاله که الله خوشحاله که السلام علیکم دا مخونه وه دا مخونه په غټ غم یې اړولې وروره څه چلې کړې سړي یې ایشتې ده سړی یې ایشتې نه دی وایم د خوبه راپاڅېدو خو یې واده کوله وی اپا مې خوب کې لیدله واده مې ورسره کړی اوس اپا کوي نه د سټکورې که سټکورې شي پاپا څه کې اپا که را باندې پسې راوړې لکه څلوېښتې د ماشوم په درنه سو باسي دا څه کې اتا زما خوښه ده دقه اواز کې بیا پا زما خوښه ده نو ما یو زه بیا خور کړم چې هغه راسره څه چل وکړي نو زه به سره څه چل وکړم نو خو د پردي کور یم نصیحت پرې ورته کړی و که نو ولې خور مې نه چې د پردي کور ولې خبره دې ختمه کړه دا جراثیم دې ما ته پرېږدي لارې سټکورې که نو غمونه راله کور ته راوړه چې تر خوشحالۍ خبره م راله راونهړه د خوشحالۍ خبره به د لاس د تا څنګه راوړم بیا موږ د سره څوک دا اپا یو ډک دی او دا اپا نوم دی
الله دې سټکوري کو دا خپې دې ولې تړلې دي د خپې به ولې تړم نه بیا مې دا خو تود توړ شوي وو توره شپې چې غواړي وي هډوکي مې مات شو ته ورته وګوره نو دا خپې داسې تیارې د چیلو کې دا جوړ دي دا پاپا چې ټوله ورځ منډې وایي دا پخپو دې ځکه دړي کار بدل او پوری کار او دا راته وایې که نه چې په دې کچارانو په دې مچکوسه کې وای دا الله ته نشم ویلي خو زه وبېیم درته بیا هم داسې ځناور نمبر کړې ما چې تړی کچالانو او تړی مرچکې د هغه د ټیم لګي او چې دا وخوري که نه نیمه ګنټه پس بیا وایي څه راوړه وایي دا د هغه نیکم داسې خېټو وه وایي نو زه پرې غرقه کړې به خورې دا د قسمت خبرې چې ستا په نصیبونو مونږ څوک وو بهم سلام علیکم وای پتا راځي وای دلته هم رارسېدلي یا بدکورني بلې څه چل دی اپا یا بدکورني دا کربوړې به د ما نه سم کې په لاره کې راپسې چغې وایي په بازار کې راپسې چغې وایي شپېلي راته وایي چې ما سره واده وکړه نو زه به ورته سره واده کوم پتا زما خوښه ده ما دې سټکوري که تا ته ما نصیحت ونه کړ زه به هلته دیک شم وای بیا تا ټیک بشم تا کې به ساټه ډېر شي وایي د مولار چلچک سینه دې نیولې ده بدخورني یو خبره مې واوره دا شی زمانه په قلار کې کینې په خدای باور وکړه چې ګورې سپېرکې به که موتلي کې به یې واچوم او خولې ته به یې وولم بیا اپا خیر دی یو خبره سره زه کوم وایي څه داسې چل دی خیر دی غاړه به ته کېږي وای بدخورني په سر توره شي دا څه وې زه به اوس ده سره واده کومه دې د پرتوغاښ ډکي سره دې د کلي پوستکي سره دې د نارنج زړي سره به زه اوس واده کومه پیم یا اپا دا تا داسې ښکاري پیم دې چې کله وشو که نه نو دا مې مور مړي له به وتلي وو د مړي سورې پې شوي دی پیم بیا ولې د مړي اوبه هم ورکړي د مړي په صابون یې ملامبو همدغه چړانګه پاتې لکه د شیلو هم ولا ورکې که نه نو دا ښه کېدو والا نه وي دا د سپلمې ملوک عثمانه را واده کې داسې خفه کېږه ما ته پته ولګېده دا توتن کې نه دي دې باندې مونږ شرموي خیر زه نه معافي غواړم بس مونږ اوس څه معاف کړه ویم ګورې اسلم خانه مات دې بدخورني ځکه ته پر تا پسې ګیلې لرالم دې زمانه نه سمېږي او په لاره کوڅو کې لکه د کیجاوې داسې رواني پتا ځمکه د پسې دي که نه کالی چې څونه غواړي مولا دې په قهر اخته کړه هغه ځمکه خو مې دا مېرني روډ ده ستا خو په هغې کې څه هم نشته اپا غوړېدا نه دي مړه به لږم باقي دا خو سمه خوځه وه دا څنګه دا تا به ما لګي وای بدخورني یا بدخورني دا روډ دې سم ته ګینې خدای کو چې تیرو مې اوس د ډسپلین ګونې شان اوبو کې اچوم او تیرو مې ګورې خلاصه مې کاته ایک باري پیم بیا پوسې را باندې وله بېللې دي نو زه څه وکړم دا لوګه د منډه ډکوه ته خو ته ډېرې د باندې پیلېدې ستا په کور کې دې څه دلې درک ته کړی او دې سره واده وکړي باران کې نه په قهر اخته شي په خپله په نشو تماشو پسې ګرځې پرېچېده دی یو ځوان خو کوره باید چې که نه په ایمان یې وایه اپا دا نشي زه ښکارم او خو دا ښکاري هغه ته وګوره سینګ یې خپه په بله اړولې وه ته به یې سلطان خان ناست یم په قلاره کېنه ای توتنیا سم شه ګورې داسې به دې کوم لکه د ډسپلین ګولې به دې په ګیلاس کې واچوم او لوړ به دې کېږم په خېټه کې به دې ریږدي خېټه کې رانې باندې مرګې او ما سره واده کول غواړي سم شه ګورې دا څنګه یې خو زه به دې راولم او ځانم به دې راولم سره څه وکړم اپا یا بدخورني که ته مرچکي نشته چې به ته یې ودروم په سپي موکي دا باده سمېږي او که نه نه بس کار وکړو وای دې کو کوم لیدا کړه پم چې ډزم کو کینم دا کو بیا پات اوس څه سره شي نه نه سمېږي اپا نوم نه اخلي حتمي دا ځنه ورغوتی راځي که نه هم تا به وکړو راشه راشه خپل هم بد سره وکړو کېږه دا خو مونږ له سر خراب کړو زما مخته نه خیر دی مې پا بیا ما سمېږي که نه سمېږي زه مې وکړی دی خو نه دې پرېږدم ښه نه مې پرېږدي اوس به دې پته ولګي اوس به دې پته ولګي یخ دې کړه بس پرېږه دا اپا پرېږه یخ دې کړه اوس یې دله قشقارۍ چر جوړ کړه دا څنګه یې که نه پاپا به کوم خو دې ملک کې دې نه چپ کېږي یا بیا وراده د پایا کار نشته د سره سو دا خورې بس ته هم نور نه خفه کوم مخکې شه په خیمه ماشوم دی
سلام علیکم اپا وعلیکم سلام څه پکار دي یار وړه بیا ما دا انګرې پسو دي دا خو په 500 روپۍ دي وای خدای زما دې توبې غوړي او چینی خو ګران شوي انګرې خو نه دي ګران شوي که دا داسې قیامت به راښکته کړي دي اپا دا خو مونږ خو ګرانه ګراني ده تا ته پته ده نو وای وی ګران دا خو افاده دا نه او که نه ولې بل څوک ته خیر شه ما غدا ښځه ډېره خوښه یا تا وای نو چې غټه ښځه دې خوښې نو خوښه به دي که نو ما پسې په بازار کې څه منډې وهي چې تا سره واده کوم وای ځواني یا ځواني مخ په بازار کې اوس ماته ولاړ زه واده به اوس تا قنچیلان سره کوم او دا خپو ته دې وګوره او دې سر ته دې وګوره ما غدا ښځه ډېره خوښه نو چې دې خوښه به دي که نه نو ماته څه وې زه تا ځان سره واده کول غواړم لکه ته لږ ځان ته مو ګوره که نه ته څه کې پاته دې پېژنې که نه زه پرې راکېدم څه نه وسره را- وکړم قربان شم دنه ته دلته څه کې زه به اوس تا سره واده کوم ما ډېره خوښه زما خوښې نو زما خوښې بس 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 اپا پرېږدې راته نه اوس دې وطن دې بس 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 اپا زه به اوس تا سره واده کوم دا دا خانه شابه دې مې شابه لکه منډه ووړه مرد شي ولې څه کوي حسنه حسنه وجني پرېږده راپا څه دې شوي ولې خیر شه وای اسلامیا په غټ بازار کې راته وایي چې اپا زما غټې ښځې خوښي او ما سره به واده کې زه به د دې درې کربوړي سره واده کوم تا زما خوښه ده نو په قهر اخته شي چې دې خوښه ده نو په لارو کوڅو کې ورته چیغې وې اپا خیر دې خفه نه شي دا نه پوهېږي دا ساده باده سړی وي وای اسلامیا بیا ما ښه پیږي ولې په واده پیږي په غټه ښځه باندې پیږي او دا یو خوا راته اپا وایي او بل خوا وایي تا سره واده کوم ځواني مرګ کې اپا خو خور ته غلط وایي تباو برباد که دا خو د کلي اپاره ځان به پرې زریږي اپا خیر دې مینه درته کوم بس پرېږده زه خو وایم چې پاک مې خوړلی خیر دی اپا ماله ته خو د دې خپو ته وګوره زه به اوس دې چورلندي سره واده بیا کوم خیر دی اپا بیا په خپو دردونه راځي خو بیا هم دی نه ای اپا مینه درته کوم خیر دی ما پرې که بس ماشوم دې نه پوهېږي خاصه بس دې مې اسلام ستا په خوښه باندې صحیح ده. پرېښود یعنې بیا بیا د لږ ورې وخورم یم کو بیا دې ګیر کو داسې حرکت وکړه چیرې ویرې یې که وینا هغه کې بس چوري چوري خو اوس لرګې دي سمشه ما د کار مه ګوره ګینې دا مخوکه بدله ماته کم نه زما غدا ښځه ډېره خوښه ده نو په قهر د مولا خپه شي نو ته خپل ځان ته ګوره تیار د لوښي باکو کړې او بیا مې د ما غټه ښځه خوښوي اوس سمه خوښه وه شه دیګ شه بې غیرته درته نه چې سم چې د دې ښځې نه مړ به دې کېږي په قهر د مولا خپه شي تا زما خوښه ده نو چې په ستا خوښه ده وایم به د کلي مشره ښځه ده وایم ټول خلک یې مني وایم کار به لاله وګورې کار دا څنګه دا خوښه ده زه بیا کومه نو ته پوه شې بیخته خاپېره وباسه وایم د اپا دا نوم د خولې نه وباسه کوم ده نو نه خبره یې نه زه به تا کومه دا اوس وګوره ونوغړېږه لکه د خر ونوغړېږه ستا کار نه زما کار کې او تا زما خوښه ده زه به څه ونه کومه زه به څه ونه کومه نه کومه زه تا کومه به څه ونه کومه زه به څه ونه کومه ګوره وته لکه د کوچانې دي ستوماني ویستې ده وایم پاسه رالاس راځه خور سره به د فیصلې وکړم باقي کار د هغې دی د ما در سره هېڅ کار نشته مخکې دا څنګه ما دا وکړي راځه ویم خپل د کور غمونه مې لږ دي چې اوس پکې لا د ریمبو غم هم راغی اسلم ته وګورې نو چې ما پسې راغلی خو کور کې پیکه که نه او وپا پکې لا تېرې په ګیلو ما نور اله لرکو به لږ صبر وکړه ویم په جګړو مغه سړی مې رانې ځنه مې بند کړی دی ویم راځه روزه بیا چا سره دې خبرې کولې وایي په قهر اخته شیرونه مې راغلي وو درون آواز د زه پېژنم ستا درونو د آواز پیخ 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 کوي څوک راغلي وو زه دې کوټه کې بند کړی ما او تا نورو خلکو سره خبرې کولې ښځې وژنمه دې ویم یا د کوندلو سنډه د کوندلو سنډه ورونه مې راغلو ریمبو
او اسلامي وو او بیا ورپسې اپا په جګړه راغله اپاسوي وایي اپا سوي پیغمبر ورته ویلي وي خوښه مې په لوی لار کې ورته ویلي ما کرې جګړه راوړه وای دغه د مرچکي ډانډې مو سواده غواړي فریاد مه کوه راځه وای د لوګې مړ شومه ښځې ته کښېنه وایي په کچالانو ورپرې دې پاسه وای تا دا ماله چکني نه ده کړې د دې مرچکو نه الله وای کچالان هم لا داسې پراته دي ښځې پیغمبر سړیه زه خو په جګړه باندې ومه وایي پیغمبر ستغه دې ماره ماره ستغه کی چې ته اوس نه پخې وایي داسې کوي وایي په لمرې څه چلو شي مرچکي دې لوړو خوړو کوم خواب وایي دی ما کور کې خو تیاره نشته راځه بازار کې ورباندې څه وخورم خو په 1 لک روپۍ خو ته مړېږې نه وایي را پاسه راځه راځه ما ښځې د لوګې مړ شومه ماله دا ټوله پتیله وږي یار ورا دا ټوله پتیله رسو ده وظیفه ښځې راځې خواکه دا ټول راواله او داسې چندرو کې دا غاړې ته کېنم مالګه مړه او دا ټول لاله مالګه کا دا به ځان سره پورته وړمه او چاله به یو هم ترې نه ورکې خوري وږي مات کاکا وږي نشته خدای پاک پته لګي وږي نشته دولت وږي راغله نشته وږي نشته چې په خبره کې مړه دا پاک په قهر اخته کې په ډېره کړه ته وږي نشته او راته په کومه اداره له مالګه کا دا کوړه وړي دا کومه راځو په دونه په دې وږي بغوړي وړي دا هغه ته یو وخت نه کی یله دا مسمه بلا د قسم په خدای دا لکه مشتخره یا پیغمبر سړیه د زناور په شان خوراک کې غونډه دنیا راته ګوري دا څه کې توبه وږې په څوکو نه لري سره تو خو یې خوري یا خورې دا څه کې دا ځناور د بازار ته رسېدلی اوس پرې ځان شرمې الله تاسو په شرمونو شرمئ چې د کونځلې په سانډا مړولې به دا ستاسو غلطي ده خفه کېږه ما د دې بوی ته په نصیب کې وي د هغې خو مونږ نه وځم خو کور دی بو د شرمۍ دی نوره وایم داسې ښځم راجه راکړې ده چې لوړې ډوډۍ کور کې نه راکوي نو وږي به بار نه قهر اخته شي دا خو د غر عمره ښځه وه چې تا له همدا کړه نو چې ټانټه دې جوړه کړي مخکې نه هم دغه چل مخکې کېنه مړه ځان دې شرمولې پاسه کور ته ځه پاسه کنټینر دی ځه زه خو لا وږې یم شعبه کور ته ځه وږې اسلمیا ماله کېلې یا په قهر اخته شي دا خو یو پتیله وږي وخوړل پتیله دې سکله رشته یم هغه ته چینچی کې پرته ده اسلمه دا راواله دا خو دین دي دا خو دې شي دا خو یو یا کاکا دا پسو دي هله ورکوه ښځه دې ښځه کور ته راځه کور بیا وخورې که نه شرمول څه لګېږي یا ښځې دا دې سره اوسېږي بازار ته یوه درېیمه شوه بس دا نیمه پړق پوچ وي یا الله ویني سه
ما ټینګه وای ما راته نه وي چې دومره خوراک مه کوه تبو برباد شوې داسې دي ډاډه شو دړ کېږي باندې نه دړ کېږي باندې نه وږي او کیلې دې په یو ځای ور واچولې اوس یې راټیټ کړه. هله هغه چنچل یې راوله تړی شو چې هله هسپتال دا ته ورولي دا مخ- دا څنګه بیا مخکې ته اخر ته مولا کړي بیا مخکې وګورئ وای دربار مې کا وای وای راځه فصل ته ډاکټر کم دی یو باسه مې راځه الا کوم ځای کې لما کوم ځای کښېنې زما پر سر کښېنه الا اخوا شي سم زما ته ورسره خورې کښېنه او زه به منډه ډاکټر راکوزم ښه وای بله ځان نه ورکوه راځه هغه غریب پروت دی ویم دونه مال لیو خېجه اوس دې پړه تیاره ده څوک هم در سره مکمل باندې راځه ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب پروت دی هله دا خو چاټوي کاکا دی نه به دې بیخي کار پرېښی دی دا د ستا اجدخا خوړلی دی ما ډاکټر صاحب یو 200 وږي خوړلي او یو شپږ دردنه کیلې خوړلي ویم ډاکټر صاحب د کشف نه به دلته نه نه به علاج داسې کار دی چې زه دې یو ګولۍ در کوم هغه واچوه او چې کوره پورې داسې که نه یو انشاءالله چې ټیک شوي به یې اره ډاکټر صاحب در ولا ورکوه ورکه زه اوبه راوړم څه مو ورکه پرېږه ور وغورځوه هم د ګوندل میلو یې پیسه وه اوس په ټیک شي ډاکټر انشاءالله چې کوره پورې دی که نه یو بیخي به ټیک یو بس بسه خدای دې ادم راواله هله چنچل یې رسوه چې د کوره پورې راسي که نه یو انشاءالله ټیک به ښه که نه یو په دقه شان ټیک کړئ خېجه لږه مونږ کړو مچې لږ په ډډه شمه خورې د چنچې ټایر ډز وکړو ویم یار وره د چنچې ټیر ډز نه کړی دا خو معدې د کار شروع کو څه